نن په دې ناسته کې موږ او تاسې درود شریف هم پرون ویلی دعا چې د درود نه وروسته ویل کېږي او د بیا د مانځه پسې کومه دعا په احادیثو کې راغلې هغې کې څه پیغامونه دي موږ او تاسې ته هغه به سره شریکو او دویم باب چې هغه نصاره دی فتحه بیا ورپسې نصاره دی د هغې د صیغو تمرین به موږ او تاسو کوو او اخر کې ځینې ښوونیزې لارښوونې دي هغه به شریکو سره په خپلو کې نو دعا وایو ټول په شریکه دا هم د قرآن کریم آیات دی اعوذ بالله پیل کې وایو بسم الله و بیا دعا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بروانه تی وای د سی په سرازو امداد وا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة حسنة يوقفك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة ها وقنا عذاب النار وقنا وجودك وقنا عذاب النار ليس فريد سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا تکرار ضرور دی ځکه دلته خلک دا ډېر غلط وي وقنا ته وقنا وایي وقنا عذاب النار خاصی ربنا ترجمه کوي زمونږ اشاره وکړئ که او که داسې ویم ربي او که داسې وکړم دا ربنا دی ربنا ای زمونږ ربان نه یعنی زمونږ رب ای ربا نه زمونږ آتی نه آتی جدا دی او نه آتی معنا راکړه آتی او اشاره وکړئ نه آتی او که داسې وکړم آتیهی آتی آتهم او داسې که ویم آتینی دلته یو آتنا راکه مکتا آتی راکه نا مکتا فی الدنیا رست رازی فی څه معنا فی کی پکی الدنیا دا د دې مذکر دی ادنا او مؤنث دی دنیا لکه اکبر مؤنث دی کبرى او اصغر آفرین او احسن حسنا نو دنیا د دې مذکر ادنا دی ادنا دنیا ته وایي د دوه وجو نه دنیا ویل کېږي یو
وجه تسمیه د دنیا دا ده چې دا د دنو نه اغستل شوی دنو نږدېوالي ته وایي دا دنیا د آخرت په مقابل کې نږدې ده ځکه دې ته دنیا ویل کېږي او یا د دناعت نه اخیستل شوی دني یو شی چې قیمتي لږي پریوتی وي دا شی ډېر دني دی یعنی بې ارزښته دی دا دنیا د آخرت په مقابل کې څنګه ده وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ځینې ځایونو کې وایي متاع الغرور که ښه ډېر وسایل په پرتله کېدی نه شي دنیا فی معنا کې الدنیا دنیا یعنی په دنیا کې راکه ای زمونږ ربه راکه موږ ته په دنیا کې حسن مذکر دی او حسنتون مؤنث دی موږ ویلو چې د دې مذکر په اخر کې تا ولګیا نو مؤنث دی جوړیږي سیئه حسنه او جمع به څنګه جوړو که د دې الف او تا پکې اضافه کې لکه حسنات دا خو ټول موږ او تاسو ویلي یاد دې په خیر وستول نه شوي نه چېرته نو ترجمه یو ځل کو ربنا آتنا آت معنا نا فی الدنیا یعنی په دنیا کې حسنتن چې شي ته وایي حسنا نیکی ښېګڼه نیکی په قرآن کریم کې ډېرې دعاګانې په ربنا شروع شوي دا باید د رب هغه تشریح چې موږ ورته اشاره کړې وه هغه په پام کې ونیول شي چې د رب هغه تصور د انسان په ذهن کې راشي او بیا دا دعا باید وکړي یعنی هغه ذات چې ټولې اړتیاوې پوره کوي هغه ذات چې هغه زمونږ پالونکی او روزونکی دی لکه موږ او تاسې هغې نه دعا کوو نو په ربنا باندې پیل کوو دې دعا کې هم په ربنا شروع شوي ځینې خلک اللهم په سر کې وایي خو قرآن کې اللهم نشته دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه موږ او تاسې چې دا د دنیا حسنه غواړو نیکي د دنیا ښېګڼه او نیکي څه شی دی د دنیا حسنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د دنیا په حسنه کې ګوره ډیر شیان شامل دي دا دعا خو د مختصره خو ډیره زیاته جامعه ده او شاید د همدې وجې نه یعنی دا د مونځ په اخر کې ښودل شوي علما عمده فقهاو زمونږ او د عمده توصیه کړې نورې دعاګانې مو ویلی شو حسنه کې د ژوند ټول ضرورتونه شامل دي صحت د ژوند ضرورت دی چې انسان صحتمند اوسیږي کامیابي شخصي او د هغې د ټول فامیل او کورنۍ کامیابي دا په حسنه کې شامل دي انسان او د هغې ټوله کورنۍ چې هغه په عزت او وقار سره ژوند وکړي او هغه محترم اوسیږي د خلکو په منځ کې دا حسنه ده دا شامله ده مال دغه مال چې موږ او تاسې ورته اړتیا لرو موږ او تاسې د کمونستانو په شان خدا نه وي چې دا زیربنای جامعه ده هغو به دا ویل چې دا مال چې دی بس دا زیربنای جامعه ده موږ ویو چې دا ضرورت دی قوام دی جعل الله لکم قیاما دا مال په دې باندې ډېر ضرورتونه پوره کیږي دا ضرورت دی په دې حسنه کې شامله ده ښه وظیفه او ښه معاش ښه تجارت دوستان ملګري اولادونه دا ټول د دې په دې حسنه کې شامل دي یعنی دا د ژوند ضرورتونه دي ښه موټر لوکس ښه سورلی ښه کور دا په حسنه کې شامل دي چې تاسو یو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه نو دا په ذهن کې شیان راولئ دا پکې اتومات راځي او ځینې خلکو په ذهن کې نه بس ما لږ لږ شی نه ترلاسه کړي په حسنه کې علما وایي چې
ټول هغه شیان په دنیا کې چې د آخرت دپاره ګټور او مفید دي شامل دي. ښه درسته او صحیح او سالمه عقیده او فکر دا د آخرت دپاره ضرور دی. ښه اعمال، ښه اخلاق دا د آخرت دپاره ضرور دي. یعنی دا هغه د دنیا کارونه چې آخرت کې موږ او تاسو ته ګټور او مفید تمامیږي دا په دې حسنه کې شامل دي. په حسنه کې هغه ډاډمن ژوند، هغه اطمئنان او سکون چې د هغې په نتیجه کې انسان په ښه شکل د الله تعالی عبادت وکړي، د هغې احکام ترسره کړي، په هغې باندې عمل وکړي او په هغې باندې ورته عمل کول اساني، په نیکیو باندې عمل کول اساني او په بدیو باندې ورته عمل کول سخت شي. دا هم حسنه ده. او که چېرته دا کار سرچپه شي چې بدي کې ښه ډېرې لارې دي درته او چې نیکي کې نو دغه در باندې راتنګی دایره، نو دا بیا د انسان دپاره لکه یو قید او یو دغه ده. نو محترمو دا دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا عادي دعا نه ده. په دې حسنه کې دا ټول شیان او دینه علاوه نورم ډېر شیان شامل دي. دلته یو نقطه باید موږ او تاسو زده کړو چې هر هغه څه که هغه مالونه یي، که اولادونه یي، که وظیفه یي، که تجارتونه یي، که دوستان یي، که یعنی هر نوع وسایل، خو هغه موږ او تاسو نه آخرت ایری هغه د دې سبب شي چې آخرت هم هیر شي او آخرت کې د ناکامۍ سره مخ شو. که په ظاهر کې هغه ښېګڼه ښکاري نو هغه ښېګڼه نه ده. دا قاعده باید زده کړو. یو اثر مې لیده وی چې هر هغه خیر چې انسان ورته خیر وایي که نه، چې آخر جهنمي هغه خیر نه دی. محترمو دا دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ډېر عظیم الشانه او ډېره مهمه دعا ده. باید دا په همدغې تصور چې دا دعا کله کو دا باید موږ او تاسو په ذهن کې هم دا حسنه د دنیا په اړه موجوده وي. محترمونو اوس د دې دعا سره باید هر یو موږ او تاسو لږ خپله ارزونه وکړو، محاسبه وکړو او پلان جوړ کړو. اوس هر انسان دا وګوري څه شي پسې چې دا منډې وایي او لګیا دی او سهار نه پلان تړلی ماسخوتن پورې، دا دې وګوري چې دا حسنه ده که سیئه ده. د هغه مخکې تشریح په رڼا کې ډېر خلک په دې ګډوډۍ سر دي. څه شي پسې چې روان دي هغه اصلا حسنه ده نه او منځه کې غوښتې ده، نو کله څنګه به ورته ورسي؟ یعنی اول خو دا تفکیک وکړي داسې چې شپه او ورځ د یو کړی او هغې پسې منډې وی چې دا د حسنې په تعریف کې راځي او که نه دا سم کار دی او که غلط دی. بیا انسان ته که چېرته دا غواړي که نه، د هر منځه کې موږ او تاسو دا دعا ویو، دا حسنه دا غواړو او د ډېرو کوششونو په نتیجه کې بیا لاسته را نشي. آیا موږ په دې اړه فکر کړی چې دا ولې لاسته نه راځي؟ چې سړی یو شي پسې کوشش کوي خو ترلاسه کوي، نو دا ولې اوسه پورې دا حسنه نه ترلاسه کېږي؟ دا خامخا چېرته کم خلل دی. یا دا ده چې څه شی ته چې موږ حسنه وایو هغه اصلا حسنه نه ده، غلط شي پسې روان یو، یعنی په هغې تفکیر پکار دی. او یا دا ده چې دا د زړه د پاسه غواړو، را دې کړه که نه بس زموږ هم داسې ډېره پکار نه ده. ربنا آتنا فی الدنیا السلام علیکم داسې خلک به تاسې وګورئ داسې چې کیني بس منډه کې به نو صحیح غواړو نه، صحیح هم کله غوښتلې نه ده. نو دا پلان جوړول غواړي او ځان ارزول غواړي. او زه خو دا عرض کومه چې د حسناتو د دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا باید د هرې ورځې د بېله برنامه انسان سره سهار نه چې راپاڅېږي دا حسنات په دې ذهن کې چې دې ته به ځان رسوم، دې ته ماښام پورې به ډېر څه ترلاسه کړي. نو دا پلان هم جوړول غواړي. نو تاسو ترجمه کوي ربنا آتی
نا فی الدنیا حسنة نیکی او ښېګڼې وفي الآخرة و سمانا فی آخر او آخرة یو آخر ده یو آخر ده الأول والآخر والظاهر والباطن آخر یو آخر ده آخر بلته وي نو آخرت مؤنث ده حسن دا منګ او تاسې مخکې ویل ورونو د آخرت حسنات تو کې څه شی راځي د آخرت نیکي یا دا ځکه منګ او تاسو ته ذهن کې باید دي چې څه غواړو فهمیدی وغواړو او په ذهن کې می چې شي غواړو یو لویه او ستره خبره چې دا هغه د الله تعالی رضا ده دا یو ډېر لویه حسنه ده د آخرت د الله تعالی ستر جنتونه دي او د هغه نعمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغو د ملګرو سره ملګرتیا او رفاقت ده یعنی دا به څومره عجیبه وي چې هلته سړی د رسول الله سلام مجلس ته ځي او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملاقات ته ځي او د عمر فاروق رضی الله عنهما داسې تصور کې سړی راوړي څومره خوندور مجلس به وي که نه او د دې امت د صلحا او د لوی قهرمانان او د مجاهدین اولیاء الله یعنی د دوی سره د ملګرتیا او رفاقت دام حسنه ده د آخرت په حسناتو کې یو حسنه ده چې انسان د خپل ټول کورنۍ سره خپل میرمن سره خپل مور و پلار سره خپل اولادونو سره ټول یو ځای په جنت کې دا جنت که جنت مینو یوازې پکې ډېر سړی به خوشحاله نه وي خونده به چې خپل خپلوان او دوستان او هغه نږدې خپلوان هغه ورسره نه وي ربنا آتنا نعمت خو هماغه وخت تکمیلیږي که نه چې دا زړه ته نږدې خلک هغه ټول ورسره وي په جنت کې او محترم ورونو مخکې مې اول وویله او د اخر کې دا د ټولو نه لویه حسنه او هغه لویه نیکي او ښېګڼه او هغه لوی نعمت هغه د الله تعالی سره ملاقات ده د الله تعالی دیدار ده دا من الذ النعم ده د آخرت هغه نعمت چې انسان وګوري نو ټول نعمتونه به ورته هیڅ ښکاره شي او د الله تعالی رضا ده قرآن کریم کې فرمایي ورضوان من الله اکبر د جنت ذکر دی او بیا وایي چې د الله تعالی دغه رضا او د رضا په نتیجه کې د الله تعالی سره ملاقات نصیب کیږي الله تعالی دې دا ټول حسنات موږ او تاسو ته نصیب کړي نو دا چې تاسو په دې منځ کې وایه دا د ذهن کې باید راشي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب یو دغه مې لیده ویډیو کوم افریقایي دی حرم کې نو هغه داسې فلوس هغه بل سړی ورته وایي چې فلوس ډېر مه وایي نه پرېمېږده یم دا فلوس غواړم یعنې پیسې حرم کې دا لاسونه دغه کړي دي دا یعنې ځینې خلک صرف یو حسنۍ پسې نښتي او بس هماغه ورته هر څه ښکاري فکر کوي چې بس نو همدا ده وقنا عذاب النار وترجمه کوي قي جدا لفظ دی ښه قي معنا وساته یو حرف دی خو امر دی مکمل وقي او وساته نا اشاره کوي نا او داسې چې ویم څه به ووایم وقینی او که داسې وکړم وقهم قها انشاءالله دلته دی وقینا وساته موږ او بچ که موږ وقایه که موږ عذاب النار عذاب د اور د عذاب نه ټول عذابونه سخت دي خو د اور عذاب ډیر سخت دی چې انسان تصور هم نشي کولی الله تعالی دې موږ او تاسو ټول ترې نه وساتي محترمو علما وایي
چې جنت ته چې انسان داخليږي باید پاک صاف او ستره د ګناهونو نه داخل شي. یعنی الته ګناهګار سړی نشي داخلېدی، باید هغه څنګه شي؟ پاک شي. ځکه چې الته ګناهګارو ځای نه دی چې د چرته چا نیت پکې خرابي او چرته چا سره په زړه کې بغضي، عداوتي، کینی، یا د چا حقونه خوړلي او یا په چا ظلم کړی، نو داسې سړی نشي داخلېدی. او دا مسلمانان چې دي د دوی یعنی مسلمانانو په زړونو کې خو مسلمانان هم انسانان دي که نه، کله نه کله یو بل ته زړه کې دغه پیدا شي، خیره پیدا شي. نو قرآن شریف کې وایي چې ونزعنا ما فی صدورهم من غل، ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا. دا مسلمانانو کې خو کله کله دغه سکینی پیدا کېږي، شیطان یې نه پرېږدي، وایي چې موږ به د دوی په زړونو کې چې یو بل ته چېرته لږ داسې خیره او داسې دښمني دا به ټول موږ راوباسو، دې سره به نه داخلېږي. وایي حضرت علی رضی الله عنه به چې دا آیت تلاوت کوو ویل به چې دا زما او د طلحه او زبیر په هکله لکه چې نازل شوی، یعنې داسې به یې فرمایل. په دې خو پیدا چې ټول جنتیان یو، خو هلته به دا کینې او که ستاسې د دفتر ریاست په غاړه لرئ او مثلا ستاسې یو مامور ستاسې مخې ته چې کله راشي ډېر تعریف هم کوي چې صاحب ته ډېر ښه سړی او ته خو بس ډېر مهربانه او داسې یو فلانې او په زړه کې نورې خبرې چې خدای دې غرق کړي، خدای دې زر زر دې ځای نه وباسي چې خلاص شو دی نه. نو که چېرته هغه رئیس ستا د زړه د دې حالت نه خبر شي نو هغه به هم پرېږدي دفتر کې، ورا کم یو ورځ هم پرېږدي چې ته دومره نامک حرام یې دفتر کې مې او هغه مې او زړه کې دې راته دغسې بدې او دغه دي. محترم ورونو زمونږ او ستاسې روزانه دا حال دی، په ظاهري لحاظ باندې تعریف کوو الحمدلله رب العالمین، خو اصل تعریف د بل چا کوو چې څنګه منځ نه راووځو بس حمد و ثنا او تسبیح د نورو انسانانو وایي. دا څنګه انسان، دا څنګه مسلمان؟ دلته انسان لږ فکر وکړي چې انسان دغه کار دا هغه مسلمان دی چې لږ مونځ کوي یا چینی کوي، هغه خو بیخي هغه خو په هېڅ دغې کې نه دی. محترمو دا ولې داسې کېږي؟ دا ځکه کېږي چې مونځ عموما د پوهې پرته خلک کوي، په مانځه نه پوهېږي، د مانځه په ترجمه باندې نه پوهېږي، په دې مونځ کې د دې په کلماتو کې او د دې په ذکر کې چې څه پیغام دی هغه ذهن کې نه وي او همدغسې لګي. نو محترم ورونو باید موږ او تاسې دا تعهد وسپارو چې انشاءالله مونځ به خپل معیاري کوو. دا لږ ډېر چې موږ او تاسو یو څو ورځې دا د مانځه اذکار تکرار کړو، اصلا خو موږ قرآن زده کوو د همدې مانځه په نتیجه کې، ځکه تاسو یعنې دا اوسه پورې 28,000 نه زیات یعنې 9,000 پورې تاسې د مانځه په خلال کې دا کلمات د مانځه زده کړي، خو دې سره مونځ هم په مانځه کې هم فرق راځي، مونځ معیاري کېږي او لږ تر لږه انسان دغه کېږي. نو محترم ورونو په مانځه کې کدورتونه دغه شي ده. محترمو اوس موږ او تاسې باید دا په دې پوه شو چې د دې پاکېدو څه لارې دي. یوه لاره استغفار ده. استغفار په دې دنیا کې سړی استغفار کوي او هر اشتباه چې دی کېږي استغفر الله، دا د دنیا کړاوونه او ستونزې او تکلیفونه دا هم د ګناهونو د تصفیې یوه لاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان ته هر تکلیف رسي په هغې ګناهونه معاف کېږي، حتی که یو اغزیم په پښه کې ځي هغې باندې هم ګناه معاف کېږي. یا مثلا د قبر سختۍ، د هغې نه مخکې دا د مرګ سختۍ، دا د حشر سختۍ، دا تکلیفونه نو دې کې انسان اچول کېږي او د هغې ګناهونه معاف کېږي مسلمان، تر څو چې هلته ځي جنت ته چې ځي نو د ګناهونو نه پاک شوی. خو د دې ټولو نه اسانه طریقه چې ده د پاکۍ
چې انسان پاک شي هغه استغفار دی یعنی انسان به د عافیت غوښتنه کوي دا به نه کوي چې الله دې یا الله پاک ښه مې په امتحان کې واچوه په امتحان کې سړی ناکام شي بیا به څه کوي خپله به د غوښتنه د عافیت کوي چې الله عافیت راته نصیب کړي خو استغفار به کوي استغفار او په دې به الله تعالی دا ګناهونه معاف کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو حدیث کې راځي چې د 80 ځلو نه زیات به د ورځې استغفار وایو او په یو کې راځي چې تر 100 ځلو نه زیات نو موږ او تاسو خو باید په ډیر زیاته اندازه د استغفار ووایو محترمو خو که چېرته انسان استغفار مو نه وایي او دغه نشي او همداسې ګناهګار لاړ شي نو هغه به یو ځل اور ته داخلي او چې اور کې تصفیه شي ګناهونه یې پاک شي او هغه کوم سزاګانې چې مطلوب وي هغه تحمل کړي او بس بیا راوځي نو بیا به جنت ته ځي خو یو لحظه هم جهنم ته تک دا اسانه او ساده خبره نه ده لیدل هم اسانه خبره نه ده هغه مناظر لیدل الله تعالی دې موږ او تاسو ته ټول وساتي او الله تعالی قادر دی چې په خپل فضل او مهربانۍ بې حساب او بې کتابه انسان جنت ته داخل کړي نو هغه دعا هم پکار ده که چېرته هغې لست کې م الله پاک راولي او سخت موږ امید لرو انشاءالله د رسول الله صلی وسلم د شفاعت به یو بیل غټ لیست وي الله تعالی دې په یو دغې کې برابر کړي خو الله تعالی گناهونه معاف کوي فرمای لا تقنطوا من رحمت الله که استغفار سړی وکړي نو د هغې ګناهونه معاف کیږي وقنا عذاب النار پورې دا خبره چې اور نه بچ کېدل هغه به په دغه طریقو کیږي او د استغفار او د توبې خبره ما تاسو ته مخکې کړې وه چې هغه به دغه کړي محترم ورونو په حدیث شریف کې راځي که یو انسان د سحر کې وځلې اللهم اجرني من النار ووایي او ماښام پورې وفات شو نو دا د جهنم نه بری دی او که ماښام کې وځلې اللهم اجرني من النار ووایي او سحر پورې وفات شو نو جهنم نه به الله پاک نجات ورکړي په یو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که انسان 3 ځلې جنت وغواړي اللهم انی اسألک الجنه وی جنت وی چې الله تعالی دې ته جنت نصیب کړه کنه 3 ځلې درنه وغوښته نو دغسې لارې چارې هم شته زه خو دا ملګرو ته دا وایم چې دا باید دغه د روزانه مأثوراتو برخه وګرځو ډېر وخت نه نیسي اللهم اجرني من النار اللهم انی اسألک الجنه نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته دا نصیب کړي دغه دعا چې موږ او تاسو مخکې وویله نو د دې پیامونو نه وروسته باید دا یو معنا پیدا کړي مانځه کې یعنی هغسې بې توجه که موږ او تاسو مخکې ویله او همدا هغه شی دی چې بیا مونځ کې لکه موږ او تاسو د مانځه تقریبا ټول هغه اذکار تکمیل کړل نو دا به مانځه کې هغه کیفیت پیدا کېږي هغه خشوع پیدا کېږي هغه مونځ په ورو ورو هغه د یعنی معیاري مونځ په طرف ځي چې هغه مطلوب دی الله تعالی دې زموږ او ستاسو مونځونه معیاري کړي د سلام نه وروسته یو ډیره مهمه دعا موږ او تاسو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم راکړی ښودلې ده قاری صاحب فرید ته دا حدیث شریف ووایه ښکاري درته وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې خپل صحابه کرامو ملګرو سره به د مینې اظهار کو او دا پکار ده چې د څرګندونه وشي همدغسې معاذ رضی الله عنه د قصه کوي چې
یوه ورځ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د الله سونیو او راته یې وویل چې په الله قسم دی معاذه زه تا سره مینه لرم. دا څومره عظیمه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو صحابي ته وایي چې انی لاحبک یا معاذ. معاذ صاحب هم ډېر لوړه درجه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې وایي. بیا ورته وایي چې معاذ زه تا ثم اوصیک یا معاذ، بیا درته دا خبره توصیه کوم، د دې وصیت درته کوم چې لا تدع مپریدا او لا تدعن هیڅ کله پرې نه دی فی دبور کل صلات د هر مانځه نه وروسته. او محدثین وایي چې د دې صلات نه مراد فرض مونځ دی، چې دا درنه پاتې نشي چې دا خبره ووایه چې اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. محترم ورونو دا ډېر مهمه او عظیمه دعا ده. یو خو هغه اهمیت دی نه څرګندېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص فضا ایجاد کړه، حضرت معاذ رضی الله عنه متوجه که او بیا ورته وایي چې اوصیک زه ته دا وصیت کوم، او بیا ورته وایي چې لا تدعن هېڅکله پرې نه دی. دا د نه ایره نشي چې دا دعا به مانځه نه وروسته وایي چې اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادت. تاسې ما سره تکرار کړئ اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم څه معنا؟ اعن کومک وکړه، معاونت وکړه، مرسته وکړه. نی څه معنا؟ او که داسې کوم بیا به څه وایم؟ اعن. او که داسې وکړم اعنه، نو دلته وایي چې اعني یا الله کومک او مرسته وکړه نی له ما سره، ځان دغه کوي. على ذکرک، على څه معنا؟ ذکر خو ذکر که ستا په ذکر ستا، یعنی په ذکر کولو خپل، یعنی کله چې ستا ذکر کوم یا الله په دې ذکر کولو کې ما سره مرسته وکړه. و شکرک ترجمه کوي و شکر که یعنی خپل په خپل شکر کولو باندې ما سره مرسته وکړه. حسن چې شي ته وایي حسن، خواله، غورواله، ښکلا. و حسن عبادتک، عبادت خو عبادت دی که او د خپل غوره عبادت کولو کې هم ما سره مرسته وکړه. محترمو دا دعا په دې کې منګه او تاسې دغه دعا د مانځه نه بعد چې وایو د مختلفو احساساتو سره دا دعا ویلی شو. مثلا فرض مونږ چې خلاص شي نو مسلمان سره دا احساس یو دا احساس کېدلی شي چې الله مونځ خو مې وکړه خو بس دغه مې پوره کړه، نو دا هغسې چې مونځ په کارو هغسې مې ونه کړی شو، هغسې چې په حضور قلب او خشوع سره دا مونځ په کارو هسې مې ونه کړی شو، نو ما سره مرسته وکړه چې دا بل مونځ کوم که نه چې هغه معیاري، یعنی مانځه نه وروسته. یا دا احساس ورسره چې یا الله اوس خو دا د ستا په مهربانۍ او فضل مونځ مې وکړه جمع سره، خو دې نه وروسته اوس مصروفیږم او دا عبادتونه رانه ایر نشي چې هر کله به ستا عبادت کوم نو ما سره په خپل عبادت کې مرسته وکړه، ځکه چې ستا د مرستې او ستا د کومک نه پرته نشم کولی. یو مشکل خو نه دی که نه، یو حمله او یو یرغل خو نه دی چې دغه کېږي. ذکر چې دی محترم ورونو د الله تعالی یاد، دا یو حقیقت دی چې هر لحظه او 40 ساعته مسلسل الله رب العالمین انسان ته په یاد نه، او د هغې وجه دا ده چې دا دنیا او دې کې دا کششونه او دا د دې دا رنګینۍ داسې دي چې هر لحظه انسان ځان ته راکش کوي. نو په دې کې
الله رب العالمین انسان نه هیر شي. نو دا دعا کوي چې الله دا ستا ذکر او یاد چې زما زړه په هغې باندې آباد دی او په هغې باندې پایم، ما سره کومک وکړه چې ته راته همیشه یاد پاتې شي. هسې نه چې تجارت کې دومره غرق شم چې ستا یاد رانه هیر شي، په وظیفه کې دومره ډوب شم چې ستا یاد رانه هیر شي، په کور کې په میرمنې سره اولادونو سره دومره مصروف شم چې ته رانه هیر شي. یعنی یو کار خو نه دی انسان دومره مصروف شم چې ستا ذکر رانه هیر شي. نو ته دعا کې د شکر خبره هم همداسې د محترمو، خصوصا کله چې انسان په خوشحالیو کې او په نعمتونو کې او په ډېرو پیرزویونو کې خو الله تعالی ورته کله نه کله یادي، او کله چې لږ تکلیف پې راشي ډېر نعمتونو سره بیا شکر ته نه هیري. یعنی خصوصا هغه شکر چې بدني شکر دی چې د هغې بدن او د بدن غړي د الله تعالی په عبادت کې مصروف شي، دا عملی شکر دی که نه بدني، دا ډېر کله انسان نه هیري. نو دا دعا پکار ده چې الله د خپل ذکر او د خپل شکر په کولو کې ما سره مرسته وکړه، او که ستا مرسته نه وي ذکر به هم رانه پاتې او شکر به هم رانه پاتې. ښه عبادت چې شی دی محترمو، حسن عبادتک یوه بیلګه موږ راغستلی شو، مونځ عبادت دی. موږ او تاسو خو مونځ کوو، لیکن څرنګه مونځ کوو؟ په منډه منډه زر زر بې فکره، او کله ناکله خو داسې وي چې بس چې ایله امام سلام وګرځئ موږ پوه شو چې په مانځه کې، کله کله داسې مو شي هغه الله اکبر او بس انسان لاړ شي، چرته چکرې ووایي، محصل نمرې جمع کوي او دکاندار خپل حسابونه کوي او مؤسسې والا پراجکټونه حسابوي چې چیرته ورسېده او څومره تطبیق شو او څومره ډونر به اوس څه، او وزیر صاحب خپل وزارت حساب کوي او رئیس صاحب بس امام السلام علیکم دا رایخ شي. وایي چې امام صاحب یو وار غلط شو، وایي حاجي صاحب ویل چې چا ویل چې 4 رکعات یې کړي، چا ویل 3، وایي حاجي صاحب ویل چې 3 رکعات یې کړي. زما د یو دکان حساب پاتې دی، په هر رکعت کې مې یو دکان حساب کړی، یو پاتې دی، نو فلهذا څو رکعته شوي. حسن عبادت خو دې ته نه وایي که نه، انسان بې فکره بې توجه، او کله کله خو تنبلي دومره زور شي، ټول کارونه به انسان کوي، خو چې د مانځه وخت شي غړي سست شي، ټول کارونه چکر ته لاړ شي، ټول دغه وکړي، خو دا توفیق نه ورته چې راځي د جمع وخت چې جمع وکړو، جومات نږدې راځي چې جمع ته لاړ شو، که جومات لري هم دلته جمع، دا توفیق نه انسان. او خصوصا دا د سهار منځونو کې ځوانان منځه ته نه ځي، بس کلارې پراته وي که ناوخته پورې. نو دا محترم ورونو موږ او تاسې دا دغه کوو چې وحسن، او دا عبادت یوازې مونځ نه دی، دا زکات چې څوک ورکوي، حج ته چې دا خلک تلي، روژې چې نیسي، ښېګڼې چې کوي، دا ټول عبادتونه دي. نو دا هر عبادت چې کوم په حسن عبادت هغه غوره عبادت ته وګرځوه، ما سره کومک وکړه چې دا عبادت غوره عبادت شي. نو دا دعا څومره جامعه ده، اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتي. دا به ان شاء الله موږ او تاسې دا دعا نه یېرو. نو یو ځل ترجمه وکړئ، اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، عبادت ستا او په غوره او ښه عبادت ستا. نو موږ او تاسې یو باب پرون ووایو فتحه، او نن موږ او تاسې یو بل باب وایو نصره، او دا نصرم چې زده که نو دا مخې ته تاسې ګورئ، ته په لسګونو ابواب بس تاسې خپله زده. نصر ینصر، خلق، ذکر،
قتل عبد ينصر نو دغه تاسو تزدري نصر نصروا نصرت نصرتم نصرت نصرنا نصرت زه چې ویم چې هل نصر جواب چې شه ده هل نصروا نو ټول ګوتې بدل کوي کنه هل نصرت نعم نصرت خو نعم نصرت هل نصرت هل نصرتم ما شاء الله خدي کې یو بل خبره ده چې کله د فعل نه وروسته چې اسم راشي نوم راشي د هغې دوه حالت یو اصلي حالتي هغې ته فاعلي حالت وایي هغې باندې به همیشه پیښي مثلا نصر زید نصر زید زید کومک وکړ فاعلي حالت ده او که داسې ویم چې نصر زیدن نه نصر کې خو هغه دغه تاسې ووایه که نه دا د دې ګوتې ترجمه وکړئ هغه کومک وکړه زیدن زید سره نصر کې هغه تاسې هغه هیر که هو خبره ورسېدی کله چې تاسې د فعل نه وروسته په هغه اسم باندې پیښ ولیده پیښ هغه اصلي حالت دی او د هغه فاعلي حالت دی کوونکی دی او کله چې د هغې نه وروسته زورونه ولیدل زور نو هغه مفعولي حالت دی اصل فاعل هغه فعل کې دی دا چې دی دا مفعول دی آفرین د دې تفصیل را روان دی مثلا دلته دی هل نصر زیدا نصر ته خو اشاره وکړي هل نصر زیدا د دې ترجمه وکړي هل څه معنی نصر نصر صحیح ترجمه کوي دا د لفظي ترجمه آیا هغه کومک وکړ زیدن هل نصروا زیدن آفرین ماشاءالله هل نصرت زیدن تا کومک وکړ دا فاعل به یعنی دا زیدن چې دی دا اول حالت نه دی فاعلي حالت ولې نه دی ځکه چې زور لري خبر ورسېدی تاسې به هغه نوره فلسفه خلکو ته نه وایه ځکه خلکو خدا عربي نه زده کړې دلته په ساینونو په علامو به خلکو سره مخکې ځئ خبره ورسېدی په زورونو او زیرونو به خلکو ته هغې سره مخکې ته ځئ که پیښه م ولیده معنا دا ده چې دا فاعل دی او که زوره م ولیده آفرین نو دا دغه دي محترم ورونو ځینې ښوونیزې لارښوونې دي د منځ کې شریکو سره تاسې به تعجب وکئ چې انسان کله منظم کوي او په عین وخت کې ګناه هم کوي داسې د مشین په شار منځ کول دا ستره ګناه ده هغه صورتونه چې موږ او تاسې زده کړي وروسته راځي انشاءالله هغه ویل پکار دي چې لږه ترجمه او د هغې مفاهیم لږ ذهن کې راشي ډېر خلک تاسو ته به راځي وایي چې دا مونځ معیاري نه دی هغه لومړۍ خبره د معیاري مونځ دا ده چې انسان د پوهې سره مونځ وکړي پوه شي چې دا څه وایي الله تعالی دې موږ او تاسې مونځونه صحیح کړي او د الله تعالی د قرآن د زده کړې توفیق را په نصیب کړي